دوستانو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل ایکس ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د پاکستان، چین او افغانستان درې اړخیزه ټیم یا اتحاد دا د تشویشونو وړ دی د روس، امریکې لپاره، ایران لپاره او د آینده لپاره دا ښه خبر نه دی. کېدلی شي چې روس، امریکا داسې نور هیوادونه دې ته وهڅوي چې د افغانستان د حکومت د اسلامي امارت په خلاف هغوی ځینې اقدامونه ترسره کړي. حتی د بګرام خبره پکې یاده شوې ده چې روس وایي بګرام موږ ته اړین مهم نه دی، یعنې که امریکا یې وغواړي کولی شي ترلاسه کړي. یا وایي چې امریکا یوکراین روس ته په ډالۍ کې ورکوي او روس افغانستان امریکې ته په ډالۍ کې ورکوي. همداشان د چابهار بندر لپاره هم وایي چې دا اتحاد ښه نه دی او نور داسې اندېښنې یادې کړي دي چې په هند کې کوم دا اوس په اخره کې کومه واقع شوې ده، په دې کې وایي چې د امریکې چې کوم دا وسلې دي دا استعمال شوي دي یا د امریکې دغه وسلې چې کومې دي په منطقه کې د ګاونډیانو لپاره د تشویشونو وړ دي. نو زما په فکر د یو بیطرفه ځوان په صفت زه دا ویلی شم چې اول خو ګورئ افغانستان کې د طالبانو بیا حاکمیت د کومې لارې څخه راغی. په زور خو دوی 20-25 کاله مقاومت وکړ، جنګ یې وکړ، دوی هم قربانیانې ورکړلې، جمهوري حکومت هم قربانیانې ورکړې، امریکایي ځواکونو هم دلته قربانیانې ورکړي، خپل عسکر یې له لاسه ورکړي دي، دلته په بیلیونونو ډالر له لاسه ورکړي دي، داسې ناټو دلته قربانیانې، یعنې درې واړو طرفونو دلته چې کوم دی ډېر څه له لاسه ورکړي دي. نو دغه چې کوم حکومت په افغانستان کې راغلی دی دا د یو سیاسي تفاهم له لارې چې دوحه اګریمنټ ورته وایي په قطر کې دا د هغې معاهدې له لارې افغانستان کې دا حکومت منځته راغلی. نو د حکمتیار صاحب د دغه تحلیل په باره کې زه دا ویلی شم چې څو ورځې مخکې تاسو د امریکا چې کوم ځانګړی استازی و د افغانستان لپاره خلیلزاد خپلې مېرمنې سره راغلی و کابل ته. مېرمنې د افغانستان په باره کې داسې ډېر نظریات ورکړي دي چې نړیوالو ته هغه یو پیغام ورکوي. همداشان د په شام کې چې کوم احمد شارع اوس د موجوده حکومت مشر دی په شام کې، هغه کس و چې هغه د بشار الاسد په خلاف په کلونو جنګېدلی او بشار الاسد هغه سړی و چې هغه د روس تر قوي ملاتړ لاندې و، لیکن نن روس هم دغه د شام موجوده حکومت سره اړیکې جوړول غواړي، امریکا هم غواړي، حتی امریکایي ځواکونه په شام کې چې کوم دی دغه اوسني ګروپ یا ډلې سره ډېر جنګېدلي دي. مقصد مې دا دی چې په سیاست کې دوست او دشمن نه وي، هر سړی خپل مفادات ګوري. او بله خبره دا ده چې کله په افغانستان کې تازه طالبان حاکم شول، د دوی حاکمیت راغی، په میدان یاوی کې ذبیح الله مجاهد دا خبره وکړله د رسنیو په وړاندې چې موږ غواړو چین ته دعوت ورکړو چې خپل اقتصادي پروژې افغانستان ته راوغځوي. یعنې دا کوم څه داسې نه دي چې اوس دې سره روس ته تشویشونه جوړ شي، امریکا ته جوړ شي، ایران ته جوړ. ایران دا د پخپله نن لګیا دی په ایټالیا کې د امریکې سره په خپلو اټمي وسلو باندې خبرې کوي. نو د حکمتیار صاحب دغه تحلیل چې دا د بګرام په باره کې یا روس امریکا ته افغانستان په ډالۍ کې ورکوي، دا فکر کوم له حقیقت څخه لرې خبرې دي، ځکه موجوده وخت کې هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان کې بیا جنګ ته مخه کړي او دلته بیا د لسیزو لپاره ښکیل پاتې شي. همداشان د په افغانستان کې چې اوس موجوده کوم حکومت دی دا په سیاسي اړیکو کې ښکیل دی ټولو اړخونو سره. پرون په ترکیه کې د افغانستان چې کوم سرپرست سفیر دی
هغه په ترکیه کې د ترکیه لپاره د روس له سفیر سره لیدل کتل کړي دي. څو ورځې مخکې امیر خان متقي ایران ته تللی و، د ایراني چارواکو سره لیدل کړي دي. نو که چیرې د افغانستان حکومت له پاکستان چین سره د اقتصادي پروژو لپاره هلې ځلې کوي، دا د هر حکومت غوښتنه ده، هیله ده چې هغوی ښه اقتصاد ولري، ښې پروژې ولري. نو فکر کوم داسې کوم څه نشته دي چې حکمتیار صاحب په خپل تحلیل کې دا خبره کړې ده چې حالات بیا په سختېدو دي او داسې نشي چې څوک غرونو ته وتښتي، څوک تسلیم شي، او باید موږ متوجه واوسو، یو اتحاد وکړو په مقابل کې. نو اتحاد که څوک کوي هغه بغیر د جنگ نه هم کیږي. دغه ولس ستړی دی له جنگ نه. دا ولس په پاټکونو کې، په راکېټونو کې، په دغه 100 کلن جنگ کې ډېر څه له لاسه ورکړي. نن هم چې په پاکستان کې یا ایران کې یا ترکیه کې یو ځای بل ځای افغانان در په دره دي، دا د همدغو ډلو، د همدغو اتفاق او اتحاد له برکته و چې دا خلک بې کوره شول، بې سرپرسته شولو. اوس د جنگ وخت نه دی. 25 کاله چې په افغانستان کې کوم جنگ وشو، دا هم د افغانانو لپاره هم د نړیوالو لپاره یوه ډېره لویه تجربه ده. او که کله افغانان دا کوشش کوي چې خپل اقتصاد ښه کړي، له نړیوالو سره ښې سیاسي اړیکې ولري، نو دا فکر کوم مثبت ټکی دی، نه دا چې دې ته څوک ورخطا شي او په دې باندې منفي تحلیلونه وکړي. مننه.